ستا خیال چې هر څه دی نرګس خو د جواد دا اراده ده چې د ریزلټ نه پس لندن ته به د اعلی تعلیم دپاره ځي. ما ته پته ده چې ستاسو د پلار او د زوی یو سلا ده، خو صبر وکړه چې خپو کې ورله پیکړې واچوم نو دې د بیا د بار ملک نوم واخلي. دا پیکړی خو خلک اولاد ته اعلی چې تعلیم مکمل کړي او په خپلو پوه ودرېږي. خو تعلیم خو یې دلته هم سرته رسېدی شي. ګوره نرګس دا د چانس خبرې دي او دا خو د هغه دوست سپانسر کوي. زه هغه د تعلیم نه منې کوم نه، خو خپل ارمان به م رجوم. که واده ته لا غاړه نه ږدي نو کویدن خو به ولو کړم. دغه دی نو جواد بچی په خپله راغی، په خپله یې پوهېږه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه دي بابا؟ دا د ولاړې خبرې نه دي، ته کښېنه. تاسې څه خبره ده؟ خبره د خوشحالۍ ده، خو ته صبر وکړه، صبر چې زه تاله ستا د خوښېدې شروع بچی دا ګور رشوت دی رشوت. رشوت؟ دا پلار داسې زورور دی، په خپله خو څه کوي نه، ما هم خپلې مخې ته نه پرېږدي. یواده بچی زما خیال دی چې د ریزلټ د راتلو نه مخکې مخکې مور تا ته ستا د مستقبل ریزلټ اوري. خو خدای دې پکې پاس کا. ښه جي ډېره مهرباني، د الله په امان. مورې وګوره که نه زه پاس شوم، ما یونیورسټي ټاپ کړه، دا ایوارډ مې هم ګټلی دی. ته وګوره. یا الله یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې په موږ دې هم د خوشحالۍ ویره وکړه. یا خدای شکر دی. مبارک شه بچي، مبارک شه. ستا مبارک شه. د شګفتې پلاره وګوره، شګفته پاس شوه. دا یې ناروغ مې ګټلی دی. مبارک شه. شکر دی خدایه چې تا نن د یوې کونډې مور سر د فخر نه اوچت کړو. جنګیز خانه دوی پوهېږي چې ستا د مبارکیانو صحیح وکړو. په ډوډۍ هم زموږ قسمت کې نه وه. که د میټیایي خبره یي نو هغه خو به زه په تا اسې وکړم. پاتې شوه د پرچې د فیل کېدو خبره، نو هغه ما دپاره څه دومره خاص خبره نه ده. یار که ستا دپاره نه ده نو ستا د مور دپاره خو ده که نه، هغه خو په دې خوشحالېده که نه چې د هغې زوی به پاس شي. هغوی ته زه معلومه یم، ځکه د یونیورسټۍ ته راغلی یم نو د خپل سور دپاره راغلی یم. خلک به تعلیم د نوکرو دپاره کوي او زه د مور نیازبین زوی یم. همه هغوی نوکری نه کوي. یار ضروري خو نه ده چې خلک تعلیم صرف د نوکرو دپاره کوي. دا خو تاله یار جنګریزه را تاله یو سټیټس جوړوي، ستا په سوسایټۍ کې یو ریسپیکټ درکوي، تاله یو مقام درکوي. تا د شګفتي ریزلټ ولیدو، د هغې سټیټس دې ولیدو، ټوله یونیورسټي دې پې آفرین وایي. او یوازې شګفته نه، جواد هم دومره انټیلیجنټ هلک دی. پلیز سټاپ اټ. مخ نه راوړه د هغه نوم، د هغه د نوم نوم زما نفرت دی. او پاتې شوه شګفته نو هغه زما محبت دی. اوه ستا محبت دی، دا خو در باندې مټیایي هم قرض ده. ځه چې ځو